اتیا زما اوزار ولا نن تکل می با بلستان مامي امپایر بازی دا صرف ټریلر دی، مزیدار مقابله خو لا پاتې ده. نو راځئ چې تر اخره پورې یې وګورو. د دوو پیشوګانو مقابله شروع کېدو واله ده. دا ټول تماشګیر دي. شادو پکې بره ختلې ده. دا نور ورته لاسونه پړه کوي. د شو نه مخکې ورته یو مزیدار غونډه کې پروګرام جوړ کړی دی. پیشوګانو، شادوګانو، چیلې دا ټول پکې دي. ډانسونه کوي او سټیج یې ګرم کړی دی. سټیج یې خالي کو او شو شروع شوه. اله ډېره مزیداره پیشو ده. په لاس کې ریسلینګ والا پټ هم ده. لاس یې اوچت کړی دی او سټیج طرف ته روانه ده. نورو زناورو ته وایي زما دپاره د لاسونو پړکار. دې خو ځان سټیج ته راورسو او لاسونه یې اوچت کړل. اوس به بله راځي چې کومې سره مقابله ده. دا کم سټایل کې راووته. دا خو یو خوا بل خوا لوخړي دي. د دې سره به اوس مقابله یې. سپینه پیشو خو ډېره غوسه کې ده. خو زه پته به اخره کې لګي چې مقابله به څوک ګټي او پټه به د چا سیټ ته رسي. سپینې پیشو خو ځان سټیج ته راورسو. چاله یې اواز ورکړه څه ترې غواړي چې دا څه وایه. شیر ختیا زما اوزار ولا نن تکل می بار کوم. د اوسپنې پیپې ورپسې راغشتې. ګوره بیا ورته زیړې پیشو وویله بلستان تروره دا کار به نه کوې. زما واړه واړه بچي دي او راځه چې مقابله وکړو. مقابله سټارټ شوه. منګک پکې راغی چې دې پکې څه وایي. بلستان مامي امپایر بازی مو ګنتی به کومه نمبر به شمارم. د اوښ سپږې سیټ ته شه. زه خو لا ژوندی یم مړ خو نه یم. امپایر زه یم. بلستان تروره ډنګ والا ورکوم. ګوته مې پېښې ده. ځان تیار که. 1 2 3 سټارټ. مقابله شروع شوه او دواړه ښه جوش کې دي. پته به اوس په میدان لګي چې څوک یې ګټي. زیړې پیشو سپینه پیشو په مخ باندې وواله. سپینې پیشو زیړې پیشو له کیک ورکو او لاندې راوویشته او بیا پې د پاسه کېناسته او ورته یې وویل لرې د خپل بچ کوه. اوهوهو دا کم جمپ دی. زیړه پیشو یې سمه میده کړه. امپایر راغی او دا گیم بیا سپینې پیشو وګټه. او پټه یې اوچته کړله. سعید پښتو کارټون د سره لایک او سبسکرایب لازمی کې او په کمنټ کې خپل رائے ولیکئ. हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें।